السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. यहाँ महविश नहीं है, यहाँ मुदस्सिर ज़मान और मुरसलीन है. किचन کې مدثر بھائی څنګه موږ صفه ویره نه ته په کچن کې وې, کچن کې د څه کول؟ کچن کې مې څه کول, ماښام دپاره تیاري کوله که ماښام دپاره د څه تیارول؟ ته اوس تا خدای دروغ بنوې. څه مې تیارول, بس غوښه مې تیارول. نه غوښه نه ما ته کیمره کې ښکاري لرې دی راغستې د سورکې په طبخي. وایي په طبقې څه لرې سورکې ته څنګه خورې؟ تنور کې پخېږه؟ نه ما خو کله نه دی پخ کړی. او خوړلی دې م نه دی؟ نه خوړلی خو مې دی. نو څنګه دې خوړلی او ذایقې څنګه وه؟ ښه وه بس ذایقې روخه ښایسته. او د مینې نه ورته څه وې شهزاده؟ نه خاندې څه ده؟ دا ورته زه د مینې نه نه یم, تاسې ورته د مینې نه وایئ. ته ورته د مینې نه څه وې؟ ګلاب جامن؟ زه ورته هېڅ هم نه ویم, زه ورته څه هم نه ویم. ښه اختر دې مبارک شي جینۍ, ما ته خو اوس راياد شي اختر دی. نو تاسو مخې سره سوالونه شروع کړو, ما نه مومي. نو خو چې څنګه کال تا وکړو مهویش لری کو اردو میں کیا کہتے ذرا وہ تو لے آؤ. وختي میلاو شو, بیا تاسو ورته نه کړو, ځکه مې هغې له اواز ورکړو او که هغه مو سوځېدو نو بیا به مسله وي. اوس به بیا لرې نه سوځي, بړه لرې نه سوځي. هغه چې وسوځي هغه خو د هیره دې جوړه شي. تا ته پته ده د یو ډېر لوی حکیم خبره ده وایي چې لرې کله وسوځېدو که نه, چې داسې وسوځېدو لکه کویله, او دا چې دی مطلب ته بوره کې او په شاتو کې خوري, نو دا تا د پته د څه دپاره ښه دی؟ پته نشته. دې سره اواز ښایسته کېږي, اواز ورسره ښایسته کېږي, دومره ښکلی کېږي. مړه موږ ټول عمر دا لرې سوی خوړلی دی, ځکه خو د اواز ځکه خو تاسو ته د مسالې پته هم ده که نه. نو بس او که بل څیز کې یو بل څیز کې مړه تا خو دا پکې شرط دی چې تا د پته ده چې لرې به د کم څیزي, د کم څاروي؟ پته نشته. د څاروي نه دلته خو نه پوهېږې که نه. ګوره زما نه تپوس کوه که نه, ښه جي. تا ته به دام پته نه چې د کارغم لرې. تا ته اوسه پورې پته وه؟ نه دا خو زما نولج کې اضافه وشوه. څه کې اضافه وشوه؟ زما نور لکه ما ته علم وشو که نه. نه تا یو ټکی یاد کو, څه کې اضافه وشوه؟ نه وایه څه کې اضافه وشوه؟ بس څه کې مې اضافه نه ده شوې. دا خو لا تا لرې خوړلی نه دی, او که تا لرې وخوړ ته به دومره ذهینه شي جینۍ, دومره به ذهینه شي. او بله خبره یو بل څیز درته ډش وښیم. مدثر باید لږ نه یو ډش درته ښیم. ما زما خو ډېر قیمتي دی جینۍ, ګوره بیا دا وخت نه راځي, بیا به چې ته غټ اختر راځي ته به پکې کال کې مونږ به مړی ژوندي, خو دا خبره ځان سره نوټ کا. او که زه مړه ومه نو بیا به شي. بس مونږ به در شو الله دې وبخښو چې خیرات کې ورته ووایه چې غوړي په ورجو کې کم واچوي, ما له نه یې ښه. تا له به یشېدلي وبه, تا له خو ریښه وریجې هم نه دي ښه که نه. ځکه خو درته یم چې لا مم را که نه, مونږ له ورجې نه دي ښه. تا له به خیر دی د مرغۍ یخني وباسي. یخني د یو څیز منم بس, عام د مرغۍ نه. واوره بریره خبره واره, کله چې همیشه چې ستا کله ټینشن یې ووی چې زما ټینشن ختم شي که نه, او مرۍ دی مثال په طور دی اختر کې خلک بدپریزو کې دا مرۍ چې دی دا خراب شي. ګوره اوس دې م ټوخی دی که نه, او که چېرې ته دا خپل ټوخی ټیک کول غواړې, مړه داسې نسخه اوهو په لرې کې ټیپر وایي شوه, په لرې کې ټیپر وایي شوه, هغې نه یخني وباسه او تور مرچ پې واچوه. مړه یې جینۍ چې هغه سکې که نه, ما ته به سکې به یې ته خوند به ګاونډیان له ورکوې, دعا به ما ته کې. او که دې وخت کې ټیپر نه وي بیا به کیلوګان واچوه. نه ګوپي چالو چې ټیپر نه و, او چې ټیپر نه و نو بیا به په لرې کې ګوپی اچې. صحیح شوه. نورې څه نسخې تپوس کې که نه, فون بند کړم. نه اوس تاسې لږ شات غلی شئ چې زه خپله ووایم. زه ووایه په زړه ډېر غټ بوج دی, وایه. تاسې ته اول اختر مبارک شه, راتلو سره م رانه تپوسونه شروع که اختر مو م رانه هېر کړو. خدای دې وبخښه, خوشحاله شه, الله یې درته خپل اختر وښیي. وی امین که نه؟ وی امین. زه زی بیا یم, الله یې درته خپل اختر وښیي. نه او که نه چې د دلها باینوم اختر وي نو ښه به نه وي.
ځکه خو ما وی چې خزه د خپل خبره مکمل کمړ جنې یره مرسلین به یې سي ورته مینس کې خپل خبره کوي او تاسو ته پکې ټک واچوي جی وایا مرسلین وای ته ډېر اختر مبارک شه ډیره مهرباني مننه او بریرا جی یو ځل دې بیا اختر مبارک شه ډېر مننه او خبره کوم تاسو چې دا شو کوي او ته چې دا شومان ته ډالې نو ته خو ټولو نه غټ شو مې ته خو د چا کاله ټین کېم نه مونږ خو بیا هم خلکو ته خدای پاک نو دا دې مونږ ته پیریانو پته نه ټوله کې پی کې کالونه کوي تا ته پته ولګېده نه ما ته پته نه د اوس موچت کو بله خبره او داسې چل دی چې وړوکې اختر دې مبارک شه مهرباني ستا دې مبارک شي تپوس دې ونه کړو چې دا غټ اختر دی دا بس خیر دی ته چې سوی ټیک وې وړوکې اختر دې مبارک شه غټ به شي انشاءالله د خیر څه بیا به سعید جنې لوی شي الله دې خوشاله را زما طرف نه ټول کور والا ته مبارکي ها هغه وړوکې اختر دې فلحال خدای پاک تاسې ته وښایي امین زه مطلب که زما ماشوم شو اختر نوم به پکدم بالکل دا به زما سوی دې ته سوی هغه بهو ته سوی پښتو کې انګور دا به زما انګوري یا جنې قبوله ده قبول یاره خبره مطلب اوس ویلی شم چې اختر دې مبارک شه اوس به ته زه مو ویم چې ډېره مننه زه لوی شه الله دې په خوله باندې بس قبوله کړي او بختوره کړي وایي په خوله ولې منصیر وایي ولې په زړه باندې په زړه باندې ښایسته دا خبره پرېږده او دغه خبره کوم دا چې کوم خلک تا سره ملاوېږي که نه دوی سره دونه ډېرې خبرې مه کوئ ښه بند که بیا نو خو دا خو بیا چې بند یې نه زه خو تاسو سره نه ملاوېږم که نه نیازلي یادوم ښه د هلکان ملګري یادوې خیر دی وروڼه دي که نه مړه غریبانو سره پیسې هم نشته اختر دی ټولې دې په څاروي کې لګېدلي دي څرمن هم دا ځل ارزانې وي خیر دی مدثر بھائی مونږ هم ټول پوره کال انتظار کوو ته کله لایف کار ولې څرمن ته هم خرڅې سه زه څرمن نه خرڅوم زه ستاسو انتظار یادوم ښه فون ته شو کې مړه مال کوي چې مونږ هم څرمنې خرڅوو والله که څوک درسره خبره کولی شي ولې ما اوس نه دي ویلي او خلک ځم اوتر کې وای اوترې کې کونتر ته جوړ کړم زه ښځه ټیک شو خوشحاله شي خو داسې چلو کا یو ځلې بیا درته یم ډېرې بخښنې سره اخر کې دا قیمتي خبر ده که ټیپر نو ګوپې پکې واچوه خو دا لرې کې یخني جوړه کا او خبره کوم که ټیپر او ګوپي یو ځای وي دواړه ورکې یو ځای واچوم نه اواز به دې بیخي غیب شي بیا به بیا به ګورې زه صحیح ده انشاءالله بیا پکې شات واچوه صحیح ده او ټولو جینکو ته دعا سلام او کباړیانو ته سلام او هلکانو سره نورې خبرې مه کوئ وی نن خویندو ته نمبر پرېږدئ ښه زه ټیک شو خوشحاله شه الله دې خورې خوشحال لره او ډېره مننه که مې څه غلط ویلي نو بخښنه غواړم ټول دې غلط ویلي دي زه خیر بس بیا خو بخښنه نه غواړم نه الله دې بیا مو بخاسي نه چېرته کشمیر کې درانه څوک ونه سیزي نو منصیر بھائی که کشمیر ته نه ځي نو مرګ خو حق دی په خپلو نه تا ویل که نه چې دا راته نه چې بیا بخښنه نه غواړم بخښنه وغواړه چې په ښه طریقې سره ښه شیاسې نه چېرته رام نام سکته او سریدې وي دې نه جوړه یا دې نه مادوري ډکشن جوړه نه کي ونه سوځي ښځه مرسلین سره خو ماړو په خبرو پرېنښم خو ښځه خیر دی بس دغه بوله دي یا به نسخې زده کې یا به خبرې کې یو څیز به کېږي ښځه بس دا ډېره وځه زه لوی شي خوشحاله شي الله پاما او ټولو ته دعا سلام څو پیرې دا بس که که نه زه بیا د نه بند کومه ډېره مننه وخت چې مرسلین بھائی د کمرشل بریک وړو کې غوندې کمرشل بریک دی